علماء په شریعت کې کوم حیثیت لري؟ موږ او تاسې دا 20 کاله یا 20 کاله د غربي مفکورې لاندې ژوند کوله. زموږ مشران غربیانو، زموږ قانون غربي وه، زموږ هغه کلتور او عنعنات هغه ټول د هندوستان نه تقلید کوله. علما موږ ته د تلویزیونو او رادیوګانو نه دهشتګرد معرفي کېدل، ترورستان ورته ویل کېدل. نو زه غواړم دا درته وښیم چې علما څوک دي، خو مخکې د دې نه به د رب د کائناتو یوه عظیمه شکریه په دې ځای باندې ادا کړم چې هغه رب د کائناتو په موږ او تاسې باندې عظیم نعمت هغه یو اسلامي نظام راوستلی. ټول ووایي چې الحمدلله، د زړه د اخلاصه ووایي الحمدلله. په تاسو کې خو د کمپو والا نشته، د میدانوایي والا خو تللي دي، هغه نشته دي. نو موږ الحمدلله په دې نظام شکر وباسو. د شپې په 8 بجو باندې د پکتیا نه را روان شوم، په لاره کې چا نه یم درولی. هغه د مظلومیت وخت هم راته یاد دی چې کله به هم په لاره تلم، په چک پاینټ به ورغلم، هغه څوک چې ځان ته یې مسلمان ویل، هغه د اردو والا، هغه پولیس والا چې ځان ته یې مسلمان ویل، هغه د امنیت ملي والا چې ځان ته یې مسلمان ویل. نو ما ته یې ویل زه د پاکستان نه راواوښتم، دوی درېدلي وو، زما ګیرې ته اشاره وکړه، وایي دا څه دي؟ د مسلومیت وخت الحمدلله تیر شه. ما ورته یې وروره جواب به درکړمه، که څه نه وایې خفه کېږي نه، وی وایه. ما وی دا ملک اسلامي دی که کفري؟ که ته وایې چې کفري دی، زه وایم کله وحاشه، دا ملک 1400 کاله د وینو او د غوښو تاریخ لري. دا اسلامي ملک دی، کفري نه منم، دا اسلامي دی. او که اسلامي ملک وي، په اسلامي ملک کې چې څوک د اسلامي قوانینو او اصولو نه خلاف وکوي، هغه به مجازات کېږي، او که د اسلام د قانون موافق عمل کوي. ما وی دا ګیره خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. ما ګیره پرېږدې، ما د اسلامي مقرراتو او اصولو پابندي کړې ده. ولې زما ګیرې ته ګورې؟ ولې زما په ګیره باندې استهزا کوې؟ وختونه لاړل، دا شکر وباسئ، دلته یو اسلامي نظام دی، 100 په 100 کې اسلامي نظام دی. شکر وباسئ. ای مسلمانانو، اوس هم ګورئ چې کله امارت راغی، تاسو وکتل چې په میدانوایي باندې څه حال وه. دې نه وروسته مو بیا وکتل چې زمونږ او تاسې د کابل پیغلې راووتلې او چیغې یې شروع کړې، موږ ته کار راکوئ او موږ ته تعلیم راکوئ او موږ ته ازادي راکوئ. هغې بیا د ناشکرۍ اوازونه وکړل. زه د کابل خورجانې ته وایم، پرون چې بله ورځ زه چې تلم، زما وراره یوه ویډیو راکړه امریکایانو جوړه کړې ده. ما ته یې دا دې کتلې؟ ما وی نه، په سفر به یې وګورم، بیا وخت نه لرم. چې ومې کتله، امریکایان په دې میدانوایي کې دي، په سر باندې درېدلي دي، افغان پیغلې په مردارو کسي په اوبو کې درېدلي دي. یو وړوکی ماشوم چې هغه تړل شوی دی، هغه په غېږ کې دی، او پس امریکایي فوجي ته یې پورته پورته اچوي چې ما در واړوه. ماشوم ور اخلي او دا بیبي الله اکبر دې ته لاس ورکوي. تاسو وکتلې چې کابلۍ پیغلې امریکایانو په غېږ کې واخیستلې. وایم ای کابلۍ بیبي، ما خو د تا د هویت دپاره، ما خو د تا د ابرو دپاره، ما خو د تا د عزت دپاره په ځان بمونه وتړل، ځان مې ټوټې ټوټې کا، کابل مې په خپلو وینو او غوښو سور کا. ما وی چې کابلۍ د امریکایانو د لاس نه راخلاصه کړم، ما وی چې کابلۍ خور مې د امریکایانو
جانې ما خو د تا دپاره قرباني ورکړه. ای کابلیانو، کابل به مو په یاد وي. په کابل کې لویش د فدایانو غوښې پرتې دي، وینې پرتې دي. وایم ای خورګۍ خیر ده که په محشر کې د الله په حضور کې دا غوښې راپورته شوې او ستا ګریوان ته لاس واچوه چې ما د تا دپاره قرباني ورکړې او ته به اوس هم د غر په حاشي غواړې. بله ورځ چا خبره یاده کړه، ویلې ترکیې ته خلک ځي، بیا په میدانویي باندې داسې هجوم راغی، تاسې خبر یې چې امریکا ته تللي څه کوي. دا منبر دی، دا د پیغمبر منبر دی. ذمهواره خبرې کوم، درواغ نه درته وایم. دا ټولې چې به ولي نن په کلیساو کې وخت تېروي. دا زمونږ اسلام دی، بیا په دې اسلام باندې جنت غواړو. دا یوه خبره کم یاد ساتئ، دا نظام مفت نه دی راغلی، دا د زرګونو فدایانو د غوښو په نتیجه